خاوند ته مې د سحر لخوا نه دغه یو شی ورکوم بیا شپه کې 15 ځله راسره سیکس کوي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ. مننه. هغه خلک چې غواړي د سیکس ډېر شوقیان وي او ډېر سیکس کول غواړي نو باید دغه ویډیو تر پایه وګوري. یو سړي داسې ویلي و چې زه باید تر ډېر ټیمه پورې سیکس وکړم، یا هم په ورځ کې یا په شپه کې ډېر ځل سیکس. نو د هغه لپاره چې تاسو ډېر سیکس وکړئ تاسو کولی شئ دغه یو شی استعمال کړئ او بیا په شپه کې 15 ځله سیکس وکړئ. د سحر لخوا نه د دغه شي خوړل تاسو ته ډېره بهترینه ګټه لري. که څه هم بدن ته نورې ګټې لري خو تر ټولو ګټه یې دغه مهمه ده چې تاسو کولی شئ د بدن هغه ځای چې تاسو ته ډېر مهم دی، یعنې هغه کار چې تاسو ته ډېر مهم دی کولی شئ ډېر ورڅخه خوند واخلئ. تاسو کولی شئ د لونګو څخه په دې طریقه ګټه واخلئ. د سحر لخوا نه تاسو کولی شئ چې لونګ په شیدو کې واچوئ او هغه سره 15 ګرامه وچ ادرک هم واچوئ. د جوړولو طریقه دا ده چې لومړی تاسو شیده پاخه کړئ. له هغه وروسته چې تاسو کله شیده پاخه کړئ نو بیا تاسو تر 15 ګرامه پورې وچ لونګ واخلئ او دا میده میده کړئ چې پوډر واوسېږي. له هغه وروسته چې کله تاسو لونګ واخیستل دا به تاسو شیدو ته ور واچوئ. کله مو چې شیدو ته دا واچول نو تاسو کولی شئ له هغه وروسته چې لونګ وروسته تاسو وچ ادرک هم 15 ګرامه واچوئ. دې سره یې مکس کړئ تر څو دغه ښه مکس شي. له هغه وروسته تاسو 3 کاشوغې یا هم 2 کاشوغې بوره هم واخلئ، دا هم ور واچوئ او مکس کړئ ګډې کړئ تر څو خواږه شي، د ادرکو هغه تریخوالی پکې ورک شي. بیا د سحر لخوا نه په نهارې وخورئ، تر 3 هفتو پورې دغه کار وکړئ. که څه هم هغه خلک چې معدې ګرموالی لري نو کولی شي د دې څخه استفاده نه کوي. هغه خلک چې دې سره چې تاسو بیا چې چېرته ستاسو معده ګرموالی لري نو تاسو کولی شئ دې سره لیمو استعمال کړئ، یعنې 2 لیمو واخلئ او دې سره واچوئ. بیا تاسو د شپې وګورئ چې انشاءالله ستاسو په ذکر کې څومره قویوالی راځي. که چېرته مخکې تاسو یو ځل سیکس کوو نو چې چېرته دغه نسخه تاسو استعمال کړه نو تاسو به په شپه کې 3 یا 4 ځله سیکس کوئ. نو خدای دې وکړي ملګرو زموږ ویډیو خوښ شوي وي، زموږ ویډیو څخه غلط مطلب واخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.